ما موضوع خو حسن تغزل او تصوف دی، خدای تعالی دې وکړي چې د دغې موضوع هغه په تشریح کې د دغې موضوع تاسو ته په رسولو کې بریالي شو. چون دا هغه د علم و نفسیاتو موضوعات دي، نو په دې کې د هر ملګري نظر او د هر ملګري تجربه ډیره مهمه وي. نو زموږ هم هدف همدا نه دی چې دا کومه موضوع چې دلته وړاندې کیږي مونږ به تاسو ته یو شی در وښیو، نه بل دلته خپلې تجربې سره شریکو، تاسې به مونږ سره تجربې شریکوي، مونږ به تاسو سره شریکي کړو، نو په ګډه به دغه موضوع ته خاتمه ورکړو. نو منصور صاحب، زه دا خبره اوس د تعامل ګڼم چې غزل د ښځو سره د خبرو په معنا دی، ځکه چې کومې میرمنې چې غزل لیکي او د غزل په سټایل یې لیکي او ښه غزل لیکي، نو ګوندې د غزل تعبیر د ښځو سره په همدې ډول یو څه کمزوری دی. که اوس دا تعبیر اخلو چې غزل د ښځو سره د خبرو په معنا دی که نه، نو هغه ښځې چې غزل لیکي هغوی به چا سره خبرې کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده، یعنې بیا هم که غزل هر څه دی، خو غزل اوس هم یوازې عشقیه مضامین نه دي او د ښځو سره خبرې کول نه دي، بلکې اوس مهال غزل چې دی هغه کې تصوف هم شته، نرګسیت هم شته او په هغه کې جلالیت هم شته، په همغه کې تراژیدي، حماسیت، دا ټول شیان اوس د غزل هغه موضوع یا مضمون ګرځېدلی دی که نه. نو خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې غزل یو ډول نفسیاتي مشاهدې او د ژبې شاعرانه کولو په لحاظ باید اوس د غزل تعریف ته متوجه شو. نو که چېرته مونږ بیا هم همغه مسایلو ته کې متوجه شو کوم چې اوس عملا ګوري چې رد شوي دي که نه، او دغه پورته درې نومونې چې کوم دي هغه غزل، تغزل او حسن او تصوف، نو دا درې ډوله مفاهیم څرګندوي. خو د دغو مفاهیمو ترمنځ یوه رشته هم شته، یو عمد هم شته او ترمنځ یو تناسب او ترمنځ یو داخلي تړون هم شته د دغو درې واړو نومونو سره. ځکه چې حسن چې دی دا د مشاهدې زیږنده ده او تغزل د حسن ژبه ده او تصوف په دواړو غالب دی. نو په دې وجه د تغزل ژبه عشق او حسن دی، ځکه دا د تغزل یو عامه لغوي معنا ده چې تغزل چې دی دا عشقیه مضامین او په چیش کې چې حسن وي دا د تغزل موضوع ده. نو او بل چې د عشق حسن خپله د عشق سره یو ډول رابطه لري او عشق چې دی دا د صوفیانه مقام دی. عشق په تصوف کې او عشق په شاعرۍ کې دا دواړه په یوه مفهوم هم راڅرګند شوي دي که نه. نو عشق چې دی دغه صوفیانه اجتهاد دی چې شاعران په دغه مقام کې ورسره د صوفیانو سره ډېر وابسته دي او تړل شوي دي. شعر او تصوف دا دواړه انسان ته د عشق بلنه کوي او دوی دواړه بغیر له عشقه هغه د ژوند مفهوم چې دی پیکه ګڼي. په شعر او شاعرۍ کې هیڅ وخت یعنی شعر شاعري چې دی دا عشق هیڅ وخت مردود نه دی ګڼلی که نه، او تصوف یو اصل همدا عشق دی. نو په دې لحاظ هم د عشق او حسن او د شعر ترمنځ یو معنوي یو داخلي کشش موجود دی. عادلي ټالسټایي د وینا مفهوم دی چې تصوف بغیر له شعر وهم دی او د تصوف نه بغیر شاعري نثر ده، او پارسی مقوله هم ده چې تصوف برای شعر گفتن ضرور است. نو په دې سره د تصوف او شاعرۍ چې دي دا د یوې سکې دوه مخه دي.
حمزه بابا د خوشحال خټک په یوه بیت نه مکمل کتاب لیکلی دی. هغه مصره دا ده په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدا یې ناپدید شو. او بیا دا تصور په پښتو شاعرۍ کې دومره عام دی، یعنی بیخي عام دی چې ډېرو شاعرانو دا تصور په خپل شعرونو کې ارایه کړی دی. په تصوف کې همدغې ربړې ته وحدت الشهود ویل کېږي. او دا چاره چې دا د ډېر عشق نه په شعر او شاعرۍ کې راځي. او د شهود دا مفهوم چې کله هم په غزل کې راغلی دی نو د تغزل په اساس تړل شوی دی، ځکه چې دلته مسله بیا هم د عشق ده. او موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د تغزل اصلي مضمون چې دی هغه عشق دی که نه. حتی زمونږ ځینو پښتو شاعرانو خو بیخي دا مفهوم هغه د مادي جسم تظاهر ته ځانګړی کړی دی. سالک صاحب یو بیت دی چې دا د وحدت خبره تشه شاعري هم نه ده، ګني نو ولې پار مخ کې پټېدلی جنۍ. نو او بله مسله دا ده چې په شعر او شاعرۍ کې تر عقل عشق ته ډېره توجه شوې ده. او فلسفې چې دی هغه خپل اصل یې په عقل ایښی دی. او تصوف هم تر عقل زیات په توکل استوار دی. او توکل د پوره عشق عمل وي. نو په شعر او په شاعرۍ کې د عشق او حسن رابطه تر بل هر څه سیوا ده که نه. او په دې مرحله کې عقل چې دی هغه دایم غندل شوی دی. یعنی شاعریم د عشق په طرف ولاړه ده او تصوف هم په عشق استوار دی. نو او شاعرانو چې دی هېڅ وخت د عشق غندلی نه دی بلکې ښه نوم یې یاد کړی دی که نه. او د عقل نه یې بهتر ګڼلی دی. یعنې داسې پښتو شاعرۍ کې به زه فکر نه کوم چې داسې کوم مثال مونږ پیدا کړو چې هغوی عقل ته په عشق ترجیح ورکړي وي. خوشحال بابا وایي چې زه له عقله خبر نه وم چې سرکوه، ما به کړو د عشق شکر ورسره ګډ. او یو بل ځای هم وایي چې عقل سل د مصلحت بندونه جوړ کا، چې د عشق سیلاب پرې راشي واړه نوړ کا. او چې کله بیا خبره حمزه بابا ته رسېدلې ده نو هغه وایي چې عشق پکې ستا د نندارو نه سوا څه دي، عشق پکې ستا د نندارو نه سوا څه دي، په حسن کې هم ستا د ننګو نه سوا څه دي. نو او بیا چې رحمان بابا په دې برخه کې کومه خبره کوي که نه، هغه خو پوره بس په دې نظر دی چې عشق له حسنه حسن دی له عشقه، عشق له حسنه حسن دی له عشقه، ته نگار زمای زه نگار ستا یم، ته نگار زمای زه نگار ستا که نه. یعنی د حسن د څرګندتیا چې کومه ژبه ده هغه په عشق بنا ده. او عشق د تغزل مضمون دی. همدا ډول تصوف عشق دی. او په دې وجه په لویو شاعرانو کې صوفیانه کیفیت په جمالیتي طور سره په تغزل تړل شوي وي. نو په دې ځای کې هغه د عشق تصوف او تغزل مسله سره تړل کیږي. نو په همدې لحاظ تغزل د حسن او تصوف سره تړل شوی دی. ځکه چې تغزل اوس مهال یا تغزل چې دی دا د نازک اشعریت نوم دی که نه. نو اوس په دغو صوفیانه بیتو کې خپله د تغزل هغه کیفیت ښکاري. طاهر افریدي یو بیت دی چې زه څه خبر وم چې ته ما سره یې، ما خو دنیا په بله واړوله. او بل رحمان بابا یو بیت دی چې لکه متن له معنا معنا له متنه، یار هم هسې دی زما په دل او جان کې. یعنی دغه بیتو کې هغه د تصوف چې کومه ربړه ده وحدت الوجود هماغه په دغو بیتو کې دی. خو د دغو بیتو هغه ټول کیفیت په تغزل باندې ولاړ دی. زه څه خبر وم چې ته ما سره یې، ما خو دنیا په بله واړوله که نه، یا یار هم هسې دی زما په دل او جان کې. ان دلته هم هغه د وحدت مسله چې کومه رامنځته شوې ده خو د عشق کیسه ده. او د عشق دپاره په غزل کې تر ټولو ښه ژبه چې ده هغه تغزل دی. نو په دغو دواړو بیتو کې هغه د تغزل کیفیت او هغه ګورو.
نو په دې وجه حسن تغزل او تصوف چې دي دا ډېر سره وابسته دي. داسې نه ده چې موږ ووایو چې ولا تغزل یوازې هماغه د ښځو سره شوخي ده که نه، ځکه اوس خو ښځینه شاعران هم شته خو چې هغوی تغزل کوي هغو ته بیا څه نوم ورکړو که نه. نو زه وایم چې دا تغزل چې دی دا په دغه برخه کې یو اړخ د تصوف سره هم تړل شوی دی او هماغه همدا اړخ دی چې د ډېر عشق په هغه کې پیدا کېږي. دا اصل کې د غزل لغوي معنا چې ده د غزل لغوي معنا چې ده دا د ښځو سره د خبرو کولو په معنا ده. لکه نو یو بله مسله دغه ده که نه چې د صوفي او شاعر ترمنځ دا یو څرګند توپیر دی چې صوفي جمال په هر شي کې لیوه ګڼي، صحیح دی که نه، او هر شی ورته ښکلی دی، هر شی ورته ښکلی دی. او حمزه بابا په تحقیقي کتابونو کې به تاسې یوه دا خبره پیدا نه کوي چې هغه د حسن په اړه یوه متضاده نظریه ورکړې وي. خو لکه د صوفي نه علاوه چې شاعر کوم دی، شاعر بیا چې د حسن په تظاهر کې د حسن په هغه کې په دې کې ډېر متضاد خیالات لري. یو ځای کې به حسن غندل، حسن د ظالم ګڼلی وي، بل ځای کې به حسن ته د حیرت مقام ورکړی وي، بل ځای کې به حسن ته د اور مقام ورکړی وي، بل ځای کې به حسن ته د په بېلابېلو بڼو حسن ته یو هغه ورکړی دی. یعنی لکه کله به خودبین ګڼلی وي، کله به بېنیازه ګڼلی وي. د شاعرانو د حسن په برخه کې لکه د صوفي چې څه ډول هغه دی په دې کې یو څه هغه شته که نه، فرق شته، ځکه چې صوفي چې دی یوازې عشق ښکلا چې ده هماغه په یوه شي کې ګڼي، د یوه شي نه یې ګڼي. ما دغه یو ځای کې حمزه بابا وایي اوس نه ته خودبین ما نه ده ښودلې ګدا سترګو ته. نو د صوفي دا درک یو لري او دا ښکاره ده چې شاعرانو د حسن په شناخت کې د فلسفې نه کار اخیستی دی. یعنی شاعرانو هم هغه نظریات وړاندې کړي دي چې د صوفیانو سره مشترک دي او هم یې هغه نظریات وړاندې کړي دي چې هغه په خپلو کې هم سره متضاد دي. نو په ټوله کې که د ښکلا رایه په جمعیت پورې وتړل شي نو ممکن هېڅ ښکلا پیدا نه کړو، ځکه چې د ښکلا رایه چې دا د ذوق مسله ده او ذوق چې دی دا په فطري لحاظ په روحیاتو پورې اړه لري او د انسان هغه داخلي وجوهات چې کوم دي هغه هم روح دی، مګر دا روح چې دی دا یو غیر مادي څیز دی. د انسانان د روح په واسطه ژوند کوي خو د روح وجود تر اوسه د لمس کېدو وړ نه دی، بلکې دا یو مجرد او نه لیدونکی شی دی خو د محسوساتو او معقولاتو په واسطه یې چې دی درکولی شو. د روح ازادي او سکون دا د انسان د ژوند اړینه خاصه ده او د هنر ازادي هم د هنرمند اړتیا ده. یعنی هنرمند هم د هنر ازادي ته دومره اړتیا لري لکه څه ډول چې انسان روح ته اړتیا لري. که نه د یو چا هغه د هنر ازادي چې تړل شوي وي نو هغه به هېڅ وخت کې د یو ښه هنرمند په توګه ظاهر نه شي. نو موږ باید هغه د هنرمندانو ته هماغه د هغه ازادي باید ورکړل شي که نه. خو شعر چې دی دا هم د هنر هغه اعلی ټولګی دی او په دغه ټولګي کې غزل چې دی هغه تر ټولو ممتاز شاګرد دی، خصوصا په پښتو کې که نه. نو په پښتو کې غزل چې دی دا ځکه یو
د ممتاز شاګرد خطاب مو ورته وکړئ چې په ده کې د هغه د تخیل ټولې ځانګړنې شته. او نو کله چې بیا موږ په غزل خبره کوو نو تغزل مو بیا فکر ته نیغ ودرېږي چې دا به کوم کیفیت وي. خو دا کیفیت چې دی رایج شوی روایت نه دی که نه چې د تعریف غېږې ته د ځان وسپاري. هغه د ویکتور هوګو خبره چې څه ګټه نه لري ښکلی دی آیا همدغه کفایت نه کوي؟ نو بلکې داسې ګڼلی شو چې تغزل چې دی دا د غزل روح دی. د غزل هغه فني باریکي او سوري جوړښت چې د تورو صوتیت د کلماتو او معنا تناسب د فکري عاطفي تخیلي واهمو څخه ترکیب شوی وي او د موزون کېدا سره یې په موسیقیت قافیه او ردیب او تصویر کېدو هم اډانه ولري. او د دغو توکو په رڼا کې یعنی دا غزل باید دغه توکي پوره ولري. بیا د دغو توکو په رڼا کې د عشق هغه نازک احساس او د حسن هغه نازک انداز چې د وینا انداز یې فطري راښکاره شي دا د تغزل هغه اهمې باریکۍ دي. او په عام ډول تغزل د حسن او عشق عملي انځورونه د نفسیاتو ترجماني د نازکو او لطیفو مضامینو تمثیلول دا د غزل د نازکۍ محتوا ګرځي. او همدغه ملایمت مو د تغزل کیفیت برخمن کوي. په خاص ډول هغه داخلي تمایلات او مشاهدې چې د جمال نازک انداز او د عشق هغه نازک احساس چې د بیان پیرایي په تلازمه انداز سره شوي وي تغزل دی. لکه اوس پښتو ادب په دغو شاعرانو په بیتونو کې چې حمزه بابا وایي چې زی په لو لره د لاس بې اختیاره جوړ څوکۍ ته د حسن ځواني راغله. او یا د استاد ناګار یو بیت دی چې وسوسه د حیا اخر تقوا شوه ما چې خوله درنه غوښته تا استغفار کړ. او د استاد پسرلي یو بیت دی چې نیم نظر یې دومره پوی کړم په محفل کې مجبوري لري د عشق غوندې ښکلا هم. او بله مسله دا ده چې کله چې د غزل لغوي تعریف منصور صاحب مخکې یادونه مو وکړه که نه کله چې د غزل هغه لغوي معنا د ښځو سره خبرې کول دي او د حمزه بابا کول دی چې غزل د نازک اشعریت نوم دی. او د استاد مرحوم پسرلي په وینا چې په شیدا کې تخیل زیات دی او تغزل کم دی. او د استاد ناګار دغه بیت چې وایي د میدان د تکبیرو انځورګري ده د ناګار د تغزل کیسه تمامه. نو که دغو نظریو ته ځیر شو او د دغو نظریو هغه پلټنه وکړو نو د تغزل په درک به وپوهېږو تغزل به موږ وپېژندلی وي که نه. دا څلور نظریې چې موږ اوس وړاندې کړي یعنی که دغه ته لږ هم متوجه شو هغه د تغزل کیفیت محسوسولی شو. هغه یوه وجه دا ده چې غزل د نازک اشعریت نوم دی د ښځو سره خبرې کول دي مګر تغزل د غزل د ندرت او نازکۍ تر ټولو لوړ جواز لري او لغوي معنا یې له اثر او تاثیر سره نظم کونه ده عشقیه مضامین دي. نو که د شیدا کلیات هم سړی په غور ولولي نو د شیدا د شاعرۍ نه به په دې پوه شو چې هغه د حسن او د عشق عملي کمې تجربې چې دي او دغه د جمال چې کوم آزادانه اظهار دی او دغه د مینې چې کوم ملایم احساس دی نو دا به د شیدا په شاعرۍ کې ډېر په ندرت سره به پیدا کیږي که نه. خو استاد پسرلی وایي چې په شیدا کې د تغزل کمی په دې دی چې دی ډېر لوړ تخیل لري. یعنی د شیدا په شاعرۍ کې تخیل زیات دی. اوس دلته هم یوه پوښتنه کیږي که نه که اوس موږ دا خبره وکړو چې مثلا دا د تخیل او د تغزل ترمنځ هم یوه پوله شته ځکه د استاد خبره په همدې معنا ده چې په شیدا کې تخیل زیات دی او تغزل کم دی. او وجه هم دا ګڼي چې ځکه متغزل شاعر ډېر نه دی چې په ده کې تخیل زیات دی. اوس که موږ د شیدا شاعري وګورو
نو بیرته شهیدا ته موږ د متغزل شاعر او یو ښه متغزل شاعر خطاب ورته کولی شو. نو او بل استاد وایي چې استاد پسرلی وایي چې د شهیدا شاعري چې دا په لفظونو کې د پارسي خواته زیات میلان لري او حتی جمله بندي هم په پارسي بڼه لري او دا خبره رښتیا ده. د شهیدا صاحب یو څو بیتونه دي: هرگز من غاړه لمن زما کشتن ته دمې وچې لکه برق د صورت وینې. هرگز من غاړه لمن زما کشتن ته دمې وچې لکه برق د صورت وینې. او یا پتوندی کوه علاج د سرکشانو، پتوندی کوه علاج د سرکشانو، د آتش لمبه په آب د ګوهر نمري. ما لباس ورپسې رنګ د ګل په شان کړ لکه بوی هسې مې ووت له آغوشه. نو دلته ما د استاد پسرلي خبره چې په شهیدا کې شاعري چې دا د پارسي تورو او جمله بندي هم حتی په پارسي شوې ده که نه. نو یو علت یې دا هم ګڼي چې ځکه په شهیدا کې هغه کم دی. خو که بیا دا خبره وکړو که نه چې دا هغه وکړو حتی خو په پارسي کې خو بیا تغزل شته که نه. خو زه فکر کوم چې دلته باید په اکثرو لویو شاعرانو باید ډېرې شرحې ولیکل شي او تر څو چې موږ شرحې ونه لرو نو موږ به همداسې په تیوریو کې سره راتاویږو که نه. د یو شاعر په برخه کې به یو چا یو نظر ورکړی وي، بس همغه شاعر به د همغه نظر په اساس پېژندل کېږي. ځکه چې دلته د دوی په اشعارو شرحې نه دي لیکل شوي او که لیکل شوي هم دي بیخي یا به یوه وي یا به بیخي وي نه. نو که تر څو موږ په لویو شاعرانو شرحې ونه لیکو موږ د هغو د شاعرۍ په باره کې که کومه خبره هم کوو هماغه خبره به وروسته به هم ثابتېږي چې دا خبره کې دې خبرې سره تعامل باید وشي. خو د دې سره سره شهیدا د غزل استاد شاعر دی ځکه چې د هندي سب ټولې ځانګړنې چې دي پښتو شاعرۍ ته بشپړې کړي دي. د استاد پسرلي په وینا چې هغه څوک چې د هندي سب رښتینی پیرو دی هغه کاظم خان شهیدا دی، مګر د شهیدا لوړ تخیل یو داسې ملایمت لري چې د تغزل له کیفیته مو برخمن کوي. د استاد پسرلي د خبرې سره سره شهیدا یو متغزل شاعر دی. تاسې دغه بیتونه وګورئ که نه: د زرې په شان یې وجد کړم له شوقه، په نظر چې مې هر چېرته آفتاب راشي او سترګې پورته په ادا زما آفتاب کړې. که فتنه شوه د سحر په وخت بیداره او مګر تا د آرایش د جمال کړی، مګر تا د آرایش د جمال کړی، د تمام شهر نن دور و دیوار زیب کا. او کاظم خان شهیدا تغزل هم په ډېره استادانه بڼه وړاندې کړی، په ډېره استادانه طریقه یې وړاندې کړی دی. یعنې هغه د تغزل چې کوم کیفیت دي هغه د شهیدا په شاعرۍ کې شته. اوس لکه دغه بیت یې وګورئ چې ستا نګاه به څه اثر که په خاکسارو چې له کبره دې باڼه ګوري اسمان ته، یا التفات یې راته سترګې هومره نه که لکه شوخ آهو چې وګوري په رم کې. نو او که بیا د استاد ناګار د کومه د استاد ناګار کوم بیت مو چې مونږ وړاندې کوي که نه، نو که د دې غزل د دې بیت هغه نور پوره غزل یې وکتل شي نو هغه به د یو مقصدي شاعرۍ یوه نمونه وي او کوم منظورونه چې لري هغه به په خپل ذات کې لوړه شاعري وي. خو د تغزل کیفیت چې استاد ناګار هم ورته په دې قایل دی چې ناګار د تغزل کیسه تمامه، نو په دې غزل کې به د تغزل به نه وي پکې او د دې غزل هغه نور بیتونه هم همدا رقم ته دي. اور د سترې قربانۍ لا پخه نه کړه، د ملت د سرنوشت خبره خامه، د اسلام له واکمنۍ پرته سازش دی، پرې تاریخ د انقلاب نه کړي بدنامه، چې پرې تل جهان د ظلم نړېدلی، غږوه هغه شپېلۍ له خپله بامه. یعنې نو په دې وجه هغه استاد ناګار چې وایي ناګار د تغزل کیسه تمامه، که دا غزل یې ټول ولیدل شي نو د یوې مقصدي شاعرۍ یوه ښه نمونه ده.
یعنې دا د هغه د تغزل چې څلور نظریې موږ وړاندې کړې چې یوه د حمزه بابا وه چې د نازک شعریت نوم دی، او بله د پسرلي صاحب وه چې په شیدا کې تخیل زیات دی او تغزل کم دی، او بله د استاد ناګار دا بیت و چې د میدان د تکبیرو انځورګري ده د ناګار د تغزل کیسه تمامه. نو یعنې که دغه غزل او دغو نظریو ته سړی ځیر شي که نه، نو هغه د تغزل په کیفیت نه کېږي، سړی پوهېږي چې نو په ټوله کې څه دی. هغه شاعران چې لفظي غنایت، رواني درک، د مینې او عشق راز، عرفاني مشاهدې او کشفونې چې د جلال او جمال رښتینی تصویرونه وي، د ادبي فنونو د استعمال قدرت، شاعرانه تلازمه، د حسن له مجاز او حقیقت څخه خبر وي، او دا ټول یې په منفرد اسلوب کې وړاندې کړي وي، هغه ته موږ متغزل شاعر ویلی شو. حمزه بابا د تغزل په اړه ویلي دي چې تغزل یو داسې کیفیت دی چې په الفاظو کې تشریح نشي کیدی، مګر د چا چې د غزل سره فطري اړیکې وي هغه تغزل په وجداني ډول محسوسولی شي. د چا چې د غزل سره فطري اړیکې وي هغه تغزل په وجداني ډول محسوسولی شي. د مثال په توګه دا د حمزه بابا مثال دی چې د انګورو او مڼو په ذایقه کې فرق شته او محسوس کوي یې، لیکن په الفاظو کې د هغه د فرق اظهار نشو کولی، ځکه چې په فطرت کې د ذوق څومره برخه راوړې وي هغومره د تغزل په ادراک پوهېدلی شي. لکه په دغو لاندو بیتونو کې حسن هم له ځانه ناقراره وي، ښکاري د رنګونو له پروازه یې استاد پسرلی. او یا د ناګار صاحب بیت دی چې د بنګړو په شرنګ سجده شوه سندریزه، موسیقي یې کړه حلاله په لمانځه کې. او د نورالحبیب نثار بیت دی چې خوای څله په کتو شي رانه بده، وي جذبې د لیونو حزن نوازې. او د یونس خلیل یو بیت دی مسکیتوب دی او بهار خو دواړه یو دي، دلته غونډې په یو ځای کې هلته خور دی. مسکیتوب دی او بهار خو دواړه یو دي، دلته غونډې په یو ځای کې هلته خور دی. او د خوشحال خټک بیت دی ته لا اوس لکه غونچه په غوړېدو یې، د ښایست خبرې لاړې په جهان ستا. او د درد صاحب یو بیت دی چې هره ورځ یې چې رخصت کړم زړه ته وایم، د تا حال به ورته وایم که بیا راغله. نو د دغو استدلالونو له مخې ویلی شو چې تغزل د حسن د نازک نه نازک انداز، د عشق د نازک نه نازک احساس چې د بیان پیرایې په تلازمه انداز سره شوي وي، دې ته تغزل ویلی شو. نو ډېره زیاته مننه کور مو ودان. زه کښېنم که نو که د محبوب هغه ته نه اوسي که دا خو به مشکل نه جوړېږي چې او دغه پښتو کې چې د تغزل کوم تعریف شوی دی که نه، دا تر ډیره د مجازي حسن سره شوی دی، یا همدا د ښځو د شوخۍ سره د هغه سره. خو په دې برخه کې فکر کوم لومړنی ما چې کوم کتاب لوستی دی هغه د ناګار شاعري ده چې هغه هم د دې غزل په برخه کې ډېرې داسې عمومي خبرې کړي، حتی تر دې حده پورې چې دی وایي چې که موږ چېرته د غزل د 8مې هجري پیړۍ پای وګڼو او لومړنی غزل بول شاعر اکبر زمینداور وګڼو که نه، نو دلته خو د پښتو بلا ښایسته تاریخ ورک دی. ان تر امیر کروړه پورې چې کومه حماسه یې درلودلې ده که نه، نو دا تاریخ نشته، دا تاریخ د موږ سره نشته. او بل دغه اکبر زمینداور چې کوم غزل لیکلی دی دا داسې یو غزل دی چې په هغه د غزل هغه د ژانري چې کوم خصوصیات دي دغو
د ټولو اصولو د ټولو د غزل ژانر چې کوم خصوصیات لري دغه سره یو پوره دی. نو دا هم ښکاره کېږي چې یو شی چې کومې ژبې ته نوی راشي نو په همغه ژبه کې خو دومره زر هغه د ټولو خصوصیات نشي پوره کولی. نو یو هغې همدا دی چې کیدای شي غزل حتی د اکبر زمینداور نه مخکې پښتو شعر کې شاعران وي، خو دا چې تاریخ یې نشته نو دا د تاریخ د نشت له امله موږ اوس اکبر زمینداور د پښتو غزل لومړنی غزلبول شاعر ګڼو. او بل دی وایي چې دا رباعي چې دا دم د غزل په طرز کې ده، او دا اوس چې کله هنرمندان چې کله کومه سندره کوي مخکې تر رباعي وایي او هغه کې اکثره غزل وایي که نه. نو ځکه چې د غزل کیفیت هم چې دی د رباعي او د غزل سره نږدې دي. نو استاد وایي چې که چېرته رباعي وه او غزل نه و دا هم ناممکنه خبره ده. او بل په پښتو شعر کې یعنې د دې ټول مطلب دا دی چې که اوس د تغزل ته مونږ یوازې هغه د ښځو سره شوخي ووایو نو بیا چې د ښځې چې غزل لیکي او د غزل په سټایل یې لیکي نو هغې ته بیا مونږ څه نوم ورکړو که نه. نو هغه هم دا خبره اخر ده. ما ځکه دلته ووایي چې حتما دا تغزل چې دی دا د تصوف سره ډېر نږدې اړیکه لري، ځکه یې ورسره لري چې په د تصوف هم تر ټولو غټ مضمون چې دی هغه عشق دی. او یعنی د تصوف چې دی دا د حال ژبه ده، او حال ژبه چې شاعران یې په تخیلاتو کې انځور نه کړي نو دا رقم ته دا مسله هم ده راځي صاحب. حافظ شیرازي چې په ایران کې ده د غزل د تصوف او د عرفان لپاره دا مداري د ټول په ایران کې یو غزل کې بیت الغزل هر بیت یو غزل مثلا هغه د عشق او د تصوف او د تغزل دا ټول هغه خصوصیات پکې داخل. او بل دا شاعران چې دي دا اهل مکتب او فوقي مکتب والا نه دي که نه، بلکې دوی اهل مشرب دي. ځکه چې شاعران چې دي نه عقلاني خودي لري چې عقل دی بانی کی او نه د مذهب تر تاثیر لاندې دي. او نو دا مشرب حالت څوک چې شاعري کوي هغه درک بیا موږ د څه وړاندې کوي تصوف باندې تعبیرولای شو یا ورته موږ تصوف یو اشاره ویلی شي کوي. اصل کې خو دا تصوف چې دی که نه دا هغه د حال ژبه ده که نه. او بل چې شعر و شاعري کې اکثره راغلي د هغه کې د دې وحدت چې کوم مفاهیم دي دا تر ډېره په تصوف پورې اخ کېږي. لکه ما مخکې مو وکړی چې زه څه خبر وم چې ته ما سره یې ما خو دنیا په بله واړوله، یا لکه رحمان بابا چې وایي چې لکه متن له معنا معنا له متن یار هم هسې دی زما په دل او جان کې. رحمان یم که جانان یم. او یا یو بل بیت هم د رحمان بابا دی، ښکته بدر راښکاره شو پورته لمر، ښکته پورته واړه مخ دی د دلبر. یعنې دلته چې کله یا د وحدت مسله رامنځته کېږي نو دا بس د تصوف مضمون دی که نه. او دغه اکثره بیتونه چې د تصوف په برخه کې دي په دې کې به مثلا یا به عشق وي او یا به جمال وي. نو چې کله د عشق او د جمال خبره شوه نو حتما دلته د تغزل کیسه رامنځته کېږي که نه. او راشه عزیزي صاحب دلته ښه دلته به راغلی دغه ځای کې به دې کړی